نړۍ له ستړیا او خفګانه ډکه ده. نو په دې نړۍ کې باید زده کړو چې څنګه خوښ واوسو او څه شی کولی شي چې زموږ ژوند نیکمرغه کړي. په دې ویډیو کې د خوښ اوسېدو لپاره 15 ورځني عادتونه درته ښیو. خندا وکړئ. هغه وخت خوشحالېدلی شئ چې وخاندئ. دا خندا په دې معنا ده چې موږ خوښ یو او خندا زموږ له ذهن سره تړلې ده چې موږ په خوښیو راولي. داسې خندا نه چې په شونډو مصنوعي خندا خپله کړو او وروسته بیرته ستړي شو یا مایوس واوسو. موسکا وکړئ او منتظر شئ چې څه پیښیږي. خو دا کار لږ مهارت غواړي. د یوې هندارې په وړاندې ودرېږئ، شیبه شیبه وخاندئ او په خپله څېره کې اغېز ته پام وکړئ. دوامدار لوبې کول د خوښ اوسېدو بل شرط دی. لوبې کول یوازې د بدن قوي کېدو لپاره نه دي. ورځنۍ لوبې او ساعتېرۍ مو ستړیا، خفګان، عصبانیت او غوسه کمولی شي. ورته وخت کې مو په خپل ځان باور ډیر لوړولی شي او ستاسو خوښ اوسېدو هم په عادت اړوي. کافي خوب وکړئ. دا سمه ده چې اوسنۍ نړۍ مصروفه ده او ډیر کار غواړي، خو کافي خوب کول تر هر څه ډیر مهم دي. ان فرض ورته ویلی شو، ځکه خوب کول زموږ د وجود قوت لامل دی. ذهن ورسره پیاوړی کیږي. اکثره لویان په ورځ کې له 7 تر 8 ساعتونو پورې خوب ته اړتیا لري او که چیرته د ستړیا احساس وکړئ یا غواړئ چې چرت ووهئ نو منفي خبرې به مو حتما ذهن ته درځي. له همدې امله تاسو یوه شیبه سملئ. خوراک وکړئ. ښه خواړه ستاسو د بدن پیاوړي کولو بل ستر راز دی. په ذهن مستقیما اغیز لري او ستاسو د خوښ اوسېدو په برخه کې هم اهمه ونډه اخلي. هر څومره که د اړتیا مطابق غوره خواړه وخورئ، هماغومره مو د خوښیو هورمونونه په بدن کې ډیر تولیدیږي، لکه هګۍ، کبانو غوښې، حبوبات او لبنیات. دا ټول ستاسو د رژیم مهمه برخه باید وي. نفس وکاږئ. که کله هم خسته کېږئ، سړې ساه وکاږئ او قدم وهئ. یا هم بېهیلو یاست نو اوږده ساه واخلئ. څېړنې ښیي چې د ساه اخیستو تمرین ستاسو خفګان او ستړیا ورکولی شي. په ځانګړي ډول د سترګو پټولو پر مهال ذهن کې خپله پخوانۍ ښه خاطره راوګرځوئ. مسک شئ او ساه اخلئ. څو وارې دا کار وکړئ، خپله به ارامتیا درته ورسیږي. دغه راز یو وار د پزې له لارې هم تنفس اړین دی چې ساه مو تربته کړي او بیرته د خولې په واسطه اسویلی وکاږئ. نو په څو شیبو کې به مو هره ستړیا رفع شي.